السلام علیکم. الحاد څه ته وایي او د الحاد دا ټکي به تا په دې سوشل میډیا کې او د خلکو نه به دې بار بار اورېدلی چې فلانی کس ملحد دی، فلانی دا دی او دا دی. دغه الحاد د څه وجې نه رامنځته کېږي؟ ولې خلک ملحدین کېږي؟ لاول په دې ځان پوه کې الحاد څه ته وایي. الحاد دې ته وایي چې انسان د الله جل جلاله یا د خدای نه انکار کوي چې زه بیخي خدای منم نه. دا دنیا چې دا نظام چې د اسمانونه ځمکې دا اتوماتي ډول خپله رامنځته شوي دي. د دې څوک خالق نشته، د دې څوک پیدا کوونکی نشته، دا خپله پیدا شوي. مطلق د الله جل جلاله څخه انکار کوي. اوس پوښتنه دا را پیدا کېږي د دې لاملونه څه شی دي؟ ولې سړی ملحد کېږي؟ دا کومې خبرې دي؟ 5 خبرې لاملونه دي. دا مې درته راوړي دي. دغه 5 خبرې مو چې دغه لاملونه دا مو ځان نه لرې کړل او دغه حل لارې دي 11. دغه حل لارې مو په ځان باندې عملي کړلې نو ان شاء الله تعالی تاسو به د دې لوی خطر نه چې عقیدوي فساد دی په هر ځای کې خور دی. نن سبا چې وګورئ په فیسبوک کې به او د دې ملحدینو او د دې الحاد کوونکو دا پرچار به شروع وي. خلک نن سبا زیات عیسایان کېږي نه، یهودیان کېږي نه، هندوان کېږي نه، خو چې زیات کېږي هغه ملحدین دي. خلک دې طرف ته روان دي چې د بیخي د خدای نه انکار کوونکي د خدای پرېږدي. ولې خدای پرېږدي؟ راځو لاملونو ته. اولنی لامل جهالت، ناپوهي. سړی چې جاهل شي، پوهه ونه لري، ناپوهه وي، علم ورسره نه وي، د الله جل جلاله په باب ورسره علم نه وي، د قرآن کریم علم ورسره نه وي، احادیث یې نه مطالعه کړي، نور کتابونه نه مطالعه کړي، نو د خود به خود دې ته مجبوریږي چې د الله جل جلاله څخه انکار وکړي. نو لاول ډیر زیات ضروري چې د پوهه او علم دی. باید پوهه حاصله کړي، علم حاصل کړي چې ستا څخه دغه لوی مرض چې دا وځي. که د علم نه حاصل کړی نو تا باندې که لږ هم خلکو کار وکړو ته خالي ذهن یې، ذهن کې یو شی هم نشته، بس که چا څه شی په ذهن کې دروسه سوال او در وایچول هغه قبلوي. نو ټول زیات کوشش وکړئ چې جهالت د منځه یوسئ. جهالت ختم، خپل هم کوشش وکړئ مطالعه شروع کړئ. بل خلک نور خلک هم درسونو او مطالعو ته او کتابونو ته، هغه که دیني کتابونه دي که عصري کتابونه دي، باید دې ته وهڅولی شي او دغه زده کړې پرې وکړل شي چې خلک د دې لوی عذاب او د دې لوی عقیدوي فساد نه بچي. هغه جهالت دی چې دا ختم شي نو الحاد به خپله د منځه ځي. دویم نمبر څه شی دی؟ بې ګټې علمونه. نن سبا علمونه خو ډېر دي، موږ وایو چې دا علم دی. بې ګټې علمونو کې چې څوک اخته شي که نه، یو خو علم موږ چغې وهو علم ښه شی دی، علم ښه شی دی، خو دا علم بیا په 2 قسمه دی. یو ګټور علم، یو بې ګټې علم. ګټور علم دا دی چې قرآن کریم زده کړي، احادیث زده کړي، ډاکټري زده کړي، انجینري زده کړي، همدغه رنګ ورسره نور داسې چې هم دې ورسره د دنیا ګټې هم د آخرت. اوس داسې کارونه دي چې نه دي ورسره د دنیا ګټې نه د آخرت. هغه کوم کارونه دي؟ یا سحر زده کوي، یا جادو زده کوي، یا د فلاسفو نور هغه د منطقیانو دومره کتابونه پسې ووایي چې ته د الله جل جلاله څخه د انکار کولو حد ته ورسېږي. علي ابن سینا یو سړی و، دا خبر ته خو وکې دی، د اوله کې حافظ قرآن و، ډېر زیات کتابونه لوستلي وو. په 15 کلنۍ کې د حکیم هم جوړ شوی و، د خلکو علاجونه کول، د باچا علاج هم په 15 کلنۍ کې کړی و. بیا ترې باچا ډېر زیات خوشحاله شو. دومره لوی پوهې سره سره د بې ځایه علمونو پسې شروع کړله، دا فلسفه او یو شی بل شی، حتی تر دې حده پورې چې اخره کې د دنیا نه دغه علي ابن سینا چې د دنیا نه بیا بې ایمانه لاړو. علي ابن سینا تاسو وینئ اورېدلی، مشهور انسان دی، ابن سینا باندې مشهور دی. د چې نو حافظ قرآن هم ډېر کتابونه لوستلي، خو چې بې ځایه علمونو پسې شروع کړله نو د الحاد طرف ته لاړو او د الله جل جلاله څخه انکار وکړو. نو بې ګټې علمونه به عزتمندو ځان ساتئ. یو به جهالت ورکوئ، ښه علم به شروع کوئ، ښه پوهه او ښه خلکو سره به کښېنئ. او دویم بې ګټې علمونه به ځان ساتئ او بې ګټې خلکو نه به ځان لرې ساتئ. دریم ولې سړی ملحد کېږي؟ لامل یې څه شی دی؟ نفسي ناروغۍ، یعنې شکونه او شبهات یې انسان لري. سړی ناروغه وي، په هر څه کې شک کوي، په هر څه کې شبهه کوي، جهالت نه وي، پوهه ورسره وي، خو د هغې تر څنګ هم شکونه کوي. شکي وي دا انسان، ډېر زیات شکونه کوي، سوچ کوي چې زه چې نه پیدا شوی د هغې نه مخکې څه، مثال زما مور او پلار وو، د هغې نه مخکې داسې سوچ کې ځي بیا چې د اسمانونو نه پیدا شوي، د ځمکې نه پیدا شوي څه، ښه الله و، ښه چې الله نه و د هغه نه مخکې څه، داسې حد ته پکې ورسېږي. نو دغه بې ځایه شکونه او شبهاتو د منځه وړلو بیا حل لارې راوړي دي. بیا په هغې باندې هم پوه شو. دغه بې ځایه شکونه او شبهات، دا نفسي ناروغۍ چې ده که نه، دا سړی الحاد طرف ته بوځي، دا د سړي نه ملحد کوي. څلورم د ناسمو خلکو ملګرتیا. تا چې کله هم د بې ځایه او د ناسمو خلکو ملګرتیا شروع کړله چې هغه ملحدین ول او بېکاره خلک ول، نو ته خود به خود د هغه طرف ته میل کېږي.
ما تاسو بل ورځ ویلو المرء على دين صديقه سړی د خپل ملګری په دین باندې ملګری د ګور دې هغه عکس اخلي نو حلال ورته بیا راځو چې څه شی باید وکړو. پنځم نمبر ولې سړی ملحد کیږي؟ د مال او شهرت لپاره. دته د مال هرس ورکول شي، دته د شهرت هرس ورکول شي چې هلکه داسې خبرې وکړه په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک او فیسبوک کې داسې خبرې وکړه ډېر زیات به مشهور شي. د سره د دې ښه پوهي چې الله شته بې ګټې علمونه یې نه کړي نفسي ناروغۍ هم ورته نه وي او د یا ناسمو خلکو سره ناست یا ناست نه خود د مال وږی څوک راته ګفټینګ وکړي څوک راته شعرونه وولي څوک راته شاباسي ووایي د شهرت وږی نو دغه خلک د الحاد طرف ته بیا رجوع کوي. دې خلکو نه بیا ملحدین جوړېږي. دغه لاملونه او حل لارې دا دي. حل لارې دا 11 حل لارې دي دا چې مو په ځان کې راوستلې نو انشاءالله تعالی دا مشکل ختمیږي. دا ملحدین ورځ تر ورځه دوی خو خپل کار کوي دوی خو خپل په سوشل میډیا لګیا او په هر ځای کې لګیا خو انشاءالله تعالی مونږ چې کومه الله جل جلاله هم خپل فریضه راکړې دا مونږ ادا کوو. اول نه دا ملحدین چې دي دوی سره چې ته کله بحث کوي نو ته به په عقلي دلایل ورسره اکثر وخت کې بحث کوي. لاول خو چې هغه کس ته بحث کول پکار نه دي. ما تاسو پرونی درس کې ویلو چې په کومه موضوع باندې نه پوهېږي بحث کول نه دي پکار خو چې اوس ته پوهېږي او د ملحد سره بحث کوي نو هغه ته ستا نقلي دلایل نه مني ته د قرآن وایي نه مني حدیث ورته وایي نه مني ته به هغه سره په عقلي دلایلو خبرې کوي چې د عقل د لارې نه ته هغه جوړ کړي. لکه امام ابو حنیفه رحمه الله د یو ملحد سره بحث راغی امام ابو حنیفه رحمه الله ورته الله شته دی ملحد ورته چې الله نشته هغه ورته داسې کار وکړو چې سبا ته به ستا په ځای کې موږ مناظره کوو. امام صاحب ورته ښه صحیح ده د دې ملحد کور د سین نه هغې غاړې بیا په دې وخت کې امام ابو حنیفه رحمه الله ورته مثلا 2 بجې د ورځې د کړو چې زه به 2 بجې درځم خو امام ابو حنیفه رحمه الله 15 بجې ورغی چې کله 15 بجې ورغی ملحد هلته چې ناست ورته چې ته خو ډېر واده خلاف انسان یې ما سره دې واده وکړه چې ته به 2 بجې راځې او په 15 بجې رالې 3 ګنټې دې ناوخته کړې دا ولې هغه ورته ناوخته رانه ځکه شو چې زه کله په لاره کې راتېرېدم نو ستا د کور چې د سین نه دې غاړې دی نو زه ولاړم ما صبر مې کولو چې یو کښتۍ راشي نو کښتۍ به راشي زه په کښتۍ کې راوړم کښتۍ نه راتله ډېر ساعت مې انتظار وکړو. په دې وخت کې د سین په خوا کې یو ونه ولاړه وه دا ونه چې وه د خپله راپرېوتله او ټوټې ټوټې شوه خپله او تختې شوه او بیا پرې خپله میخونه ووهل شول ښایسته غټه کښتۍ ته جوړه شوله زه پکې کېناستم دوی خوا راوړېدم ملحد په خندا شو ورته ویل چې دا څنګه دروغ دی ویل دومره لوی شخص او دومره دروغ وایي کښتۍ بغیر د نجاره څنګه جوړېږي کښتۍ ته خو د ارې ضرورت دی د نجار ضرورت دی د میخونو د چکش ضرورت دی چې هغه پرې ټول سمسې بسته شي دروغ دی ویل دومره غټ سړی چې بېکاره دروغ دی ویل هغه ورته وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله خو دغه خبره خو ورته زه پرون رایستې کوم که نه ته دا دومره لوی دروغ ولې وایي چې دا دومره لوی اسمان دا دومره لویه ځمکه او دا دومره غټ کائنات دا بغیر ربه څنګه جوړېږي د دې خو مې یو پالونکی یو خالق ذات خو شته که نه دا خو مې یو خالق جوړ کړي چې یو وړه کښتۍ بغیر د نجاره نه جوړېږي دومره لوی کائنات بغیر د خالق نه جوړېږي نو هغه ملحد په هغه ځای کې کلمه وویله نو دغسې د امام ابو حنیفه رحمه الله غوندې به ورته عقلي دلایل وایي دوی سره چې تاسو څومره نقلي دلیل نه وایي که نه دوی در سره نه مني بېغمه شه. دویم نمبر قرآن کریم کې تدبر پکار دی که هر چاته شبهې راځي که هر چاته شکونه راځي نو ته قرآن کریم کې تدبر وکړه فکر وکړه نو دا ټول هر څه مشکل به ډېر انشاءالله تعالی حل شي. څنګه فکر تدبر کوي داسې نه چې ته پکې قرآن کریم د مخې ته ایښی او داسې په زنه ورته ګوتې وهې او سوچ کوې داسې نه قرآن کریم لاړ شئ او داسې پوه او صحیح اهل سنت والجماعت چې صحیح عقیدوي عالم وي ګډ وډ نه صحیح عقیدوي عالم وي هغه نه درس ووایه پوه شوې درس ترې نه ووایه ترجمه ترې نه وکړه ولې په ناظره زده کړه تفسیر دا ټولې خبرې چې دې وکړلې بیا ورپسې تا مطالعه روان شي تفاسیر وګوره ستا که په الله یقین وکړه که ستا په دې د الله په ذات کې که د یوې ذرې برابر شک راغی الحاد خو پرېږدي چې ته بیا د الله نه انکار کوي یو ذره برابر شک به دې رانه شي په دا هر څیز کې دومره د قدرت نښې دي. نو دویمه حل لارې دا چې ته قرآن کریم ته توجه وکړه. دریمه څه شی ده ما تاسو ویلي که نه ولې سړی ملحد کېږي نفسي ناروغۍ او شکونه او شبهې لري د دغه شبهو دپاره د دغه شکونو دپاره حل لاره څه شی ده حل لاره ده چې ته به د علمای کرامو نه پوښتنه کوې صحیح جید او تکړه عالمان چې د هغې نه پوښتنه کوي. دویمه حل لاره ده چې ته به لمونځ کوې او دریمه دا ده چې ته به استغفار وایي. دغه درې کارونه ته د شبهو په وخت کې کوې شک درته پیدا شو یو خبره درته ذهن ته راغله که نه خپل ورپسې مه یې خله چې چا نه پوښتنه هم نه کوي یا خپله ریسرچونه دې شروع کړي یوټیوب ګوره او فیسبوک ګوره او خپله مطالعه ځان نه کوي نه د غیر خلکو کتاب دې کتلی تباه او برباد شوی وی نو د عالمانو نه به د علماو نه به پوښتنه وکړي ستا مشکل به حل شي د هغې تر څنګ به مونځ به وکړي دا مونځ چې دی نبي علیه الصلاة وسلام بلال صاحب ته وایي ارحنا بالصلاه یا بلال مونږ ته په مونځ باندې آرام راکړه ته چې نارامه شې مونځ وکړه الله تعالی به آرام درکړي او استغفار وایي د استغفار سره چې دی که نه ستا ټول مشکلات او د الحاد کوم شکونه چې دا به ختمېږي.
څلورم حل لاره خپل دا نفس چې دی که نه دلته مې غلط شوی خپل نفس سره مراقبه به کوئ داسې به یوازې کښېنئ هېڅوک به نه وي ځان سره ملګري هم نه پرېږدئ وروڼه خویندې هېڅوک نه یوازې به یو ماخوستن چې کله ویده کېږي د خپل ځای کې به غلی کښېنئ توره تیاره به سوچ به ځان سره وکړي ولې زه د الله نه انکار کوم د خپل جسد کې به سوچ وکړي د کائناتو کې به سوچ وکړي چې دا دومره لوی اسمان څنګه ولاړ دی دا ونې څومره په تدبیر سره په ښایسته شان سره راخېږي او دا قسمه قسم خوږې میوې دا اوبه د ځمکې نه څنګه ښایسته راوځي او دا دومره لوی لوی غرونه په دې غرونو کې دا اوبه په دې ځمکه کې دا تیل او دغه مارغان څنګه الوځي او د طیارې څنګه په هوا دي دې ټولو شیانو کې به ته سوچ کوئ انشاءالله تعالی ستا د الهات دا خبره به ختمېږي پنځم نمبر نبوي معجزات مطالعه کوئ د نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره معجزات دي دا چې ته مطالعه کوئ شمایل ترمذي او نور مختلف کتابونه پرې لیکل شوي دي په بازار کې لږ ځان ته پیدا کړه دا چې د کله وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام دا شان چې وګورئ د ګوتې په اشارې سره یې سپوږمۍ دوه ټوټې کړله د ابوجهل په لاس کې تیږو خپله ګواهي ورکړه چې مونږ تیږي یو بوټو ونو پې سلامونه کول دا ټول د وحدانیت او د الله جل جلاله د یووالي نښه ده نو نبوي معجزات مطالعه کړه مشکل به دې حل کېږي شپږم نمبر دا چې کوم الحاد دا مسله ده که نه علما کرامو ته بالخصوص هر څوک چې ویناوالي او د دې بخش کې چې څوک مطالعه لري او پوهه لري باید د هغوی ویناوې وکړي خلکو ته چې ده که نه درسونه ورکړي که هغه انلاین وي که افلاین وي که په یو مجلس کې کینی که په یو بیټک کې په حجره کې کینی باید دا موضوع که چا در سره کوله که نه ځان ترې نه مخ خلاصوه که یو چا درته د پوه انسان ته زه وایم که څوک درته راتلل نو ځان ترې نه مخ خلاصوه د هغه دا شک رفع کړه ختم یې کړه که دا شک دې ورته ختم نه کړو د هغه شک نور هم زیاتېږي بل قسم ځان سره ملګری کوي ټولنه بیا ورو خرابېږي ویناوې او لیکچرې د دې په اړه باید ورکولی شي دا مشکل ختمېږي اووم نمبر د ځوانانو باید سمه روزنه وکړل شي ځوانان زموږ ستاسو په څه شي لګیا دي ټیک ټاک فیسبوک او په څه شي باندې په کرکټو باندې او یو بل ته په کنځلو باندې یو بل په لوپرۍ باندې د مور او پلار په نافرمانۍ باندې خوشي تشي فضول ګرځي زموږ ځوانان نن سبا په دې باندې لګي دا ډېر د افسوس مقام دی دغه کافر چې یهود دي هغه دغه ټیک ټاک دغه فیسبوک دغه یوټیوب دغه هر څه چې جوړ شوي دي دا د سمې استفادې لپاره جوړ شوي موږ ترې څنګه استفاده کوو هغوی ترې نه داسې استفاده کوي چې وخت هم بچت کړي او ځان لپاره نور اسانتیاوې راولي په دې یوټیوب او په دې فیسبوک په دې څه کې علمونه پراته دي هغوی ترې نه علم حاصلوي موږ او زموږ او ستاسو ټول ځوانان پکې څه کوي فلمونه ګوره ډرامې ګوره دې شی ممکن ختلي نو د ځوانانو سمه روزنه باید که وکړل شي که نه د ماشومتوب نه یو عالم ته یو انسان راغی وایي غواړم د بچي مې سمه روزنه وکړم نو څه شی وکړم هغه ورته وایي بچی دې څومره دی وایي د شپږو میاشتو دی وایي ته ډېر ناوخته راغلی وایي د بچي روزنه د هغه د مور د انتخابولو نه شروع کېږي باید مور ورته څه انتخاب کړو چې ته ورته مور څه انتخاب کړي بچي ته له اول نه حلال خوراک ورکړي بچي ته په خپله غېږه کې د مور په غېږه کې سمه روزنه ورکړي لوپر هلکانو سره پرې نږدې دی ولې ملحد کېږي هېڅکله په عمر کې به دی غلط استفاده ونه کړي ستا نافرماني هم نه کوي او ملحد کېږي به هم نه نو د ځوانانو باید سمه روزنه وشي اتم نمبر ملحدینو سره مه کښېنه سوشل میډیا کې هم د ملحدینو سره هم مجلسونو کې به هم نه کښېنې که د چا عقیده خرابه وي که هغه ملحد وي که غیر ملحد وي چې عقیده یې خرابه وي نورو مسایلو کې ستونزه لري نو هم په سوشل میډیا کې ورسره لایفونه مه کوه لایف ورسره مه راځه خبرې ورسره مه کوه کمنټونه او دې شیان نه تېرېږه خپل ژوند ته خپلې زندګۍ ته پام وکړه او د نیکانو او صلحاو سره کښېنه نو انشاءالله تعالی ته به د دې لوی غټ مرض نه به تا الله تعالی بچ کړي نهم نمبر مور او پلار دپاره ضروري خبره دا نهم نمبر د مور او پلار لپاره ډېره ضروري خبره ده چې خپل اولادونو سره کښېني د هغوی پوښتنو ته سم ځوابونه ورکوي د هغوی شکونه او شبهې رفع کوي چې تا ته وایي چې پلاره زما دا مشکل دی دا راته حل کړه ته دې ځان مه خلاصوه چې زه ورک په سر مې درد دی بیا بل وخت راشي او زه پرې مې ده ګوره یو کړنګ درنه جګومه دا خبرې به نه کوې چې ماشوم بچی درنه پوښتنه وکړه د هغې سم ځواب ورکړه او که تا سم ځواب ورنه کړو هغه بل ته به که نه جرأت نشي کولی چې تا نه پوښتنه وکړي په اسانتیا سره په مینې پرون پرې مونږ خبره کړې ده بله ورځ نو چې تاسو دغه بچو سره سم صحیح چلند او رویه وکړئ نو ستاسو بچي په عمر کې نه ملحدان کېږي چې تاسو ورسره خرابه رویه وکړئ ځان سره سوچ وکړه خرابه رویه ورسره وکړئ او سم ځواب ورنه کوي او دغه انسان چې دغه شکونه او شبهې ورته پیدا شوي دي او دی لاړ شي د بل چا نه پوښتنه وکړي او هغه ملحد وي او هغه بیکاره عقیده یې خرابوي او هغه ورته ښه په تسلۍ سره لګوي په مینه مینه ځواب ورکوي نو هغه بچی به خود فکر کوي چې زما پلار په ناسمه دی او په صحیح لاره خو دا سړی روان دی بچی دې لاړو ملحد شو نو بچو ته سم ځوابونه ورکوئ دا ډېر ضروري دی نهم نمبر د شکونو او شبهاتو والا کسان چې نوي شکونه ورته پیدا شوي دي نوي شبهات ورته پیدا شوي دا رټئ مه دوی ته سپکې سپورې مه وایي بدې درته
تا د الله د ذات په اړه داسې خبره وکړه او تا د رسول الله په اړه داسې خبره وکړه. نه، چې هغې وکړله ذهن ته ورته راغلی شیطان ورته خبره اچولې. لکه نبي علیه الصلاة والسلام ته صحابي مبارک راځي یا رسول الله داسې حد ته رسېږم کله سوچ کوم چې د الله چا پیدا کړی. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې دې حد ته ورسېدلې بیا به ځان سره ووایي چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا به زړه کې ووایي او نور به دا سوچونه ووځي بل خوا به ځان مصروفه کړي، دا سوچونه به نه کوي. دې نه موږ نبي علیه الصلاة والسلام منع کړي. نو چې کله دا شکونه او شبهات والا کس راشي ته به یې بې عزته کېنه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک دغه صحابي ته وایي چې شکونه او شبهات هغه زړه ته راځي، هغه انسان ته راځي چې هغه کې ایمان موجود وي. غل هغه کور ته ځي چې په هغه کې سره او سپین او قیمتي اشیا موجود وي. وایي ستا په سینه کې او په زړه کې تر ټولو قیمتي شی پروت دی چې ایمان دی. وایي دا درنه غلا کوي که نه؟ وایي شیطان درته راځي ته لا حول ولا قوة الا بالله وایي چې شیطان درنه تښتي. نو دا شکونه او شبهات والا کسان به نه رټې، دوی ته به سپکې سپورې نه وایي چې ولې داسې خبره وکړله. نو ته به هغې ته په مینه او په محبت سره که ځواب دې زده که ځواب دې زده نه ځان نه به مفتو کالذي ارسطو به نه جوړوي، یو سمسه عالم ته مراجعه کوي چې دته ورشه چې دې ته سم جواب درکړي. یو لسم نمبر د دې ملحدین چې دي که د ملحدینو چې کوم پرچار شروع کړی ده دې ملحدینو ته باید سمه سزا ورکولی شي. که هغه په سوشل میډیا کې دا خبرې کوي که هغه په عام محضرونو کې. حکومت ته پکار دا ده چې دوی باید سمه او سنګینه سزا حقداران دي او سمه سنګینه سزا ورکولی شي، ځکه چې د دې خبرو نه لاس په سر شي او که داسې ونه شي نو ځوانان به ټول بیا تباه شي.